बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। یو ځل بیا تاسو ته په ودانومن اټومیشن چینل کې په خیر راغلاست. هرکله څنګه تاسو ته معلومه ده زموږ د یوټیوب اټومیشن کورس شروع او په هغې کې تر اوسه پورې 4 کلاسونه شوي دي چې په آخري کلاس کې موږ د یوټیوب چینل جوړولو طریقه زده کړې وه. نو په ننني کلاس کې به موږ ځان لا د ویډیو آیډیا ګورو. لکه چینل خو موږ جوړ کړه، اوس په دې چینل به موږ څه ورکوو او زمونږ د ویډیو آیډیا به څه وي، په کومه ویډیو به په کوم ټاپک به موږ ویډیو جوړو. نو نننی کلاس د هغې باره کې دی. څنګه تاسو ته ما ویلي ګوره د نیچ سلیکټ کول او سرچ کول هغه د چینل جوړېدو نه مخکې خبره وه. زموږ چینل هم جوړ شو او تاسو ته ما په یو ویډیو کې د خپل کمپیټیټر سرچ کولو طریقه هم ښودلې وه. نو تر دې دمه چې راغلو نو د دې مطلب دا دی چې موږ نیچ هم سلیکټ کړی دی، موږ ځان لپاره کمپیټیټر هم کتلی دي او موږ چینل هم کریټ کړی دی. اوس را روانه مرحله هغه د ویډیو ورکولو ده او د ویډیو دپاره یو ټاپک یو آیډیا کتل دي. نو موږ به خپل ویډیو دپاره یو آیډیا څنګه ګورو، لکه موږ به کوم ټاپک ویډیو ورکوو. نو دې دپاره زه تاسو ته په ننني کلاس کې 3 طریقې ښایم چې په 3 طریقو سره به تاسو خپله ویډیو آیډیا کتلی شئ او تاسو یو وایرل ویډیو جوړولی شئ. ځکه که تاسو صرف رینډملی یو ویډیو جوړه کوئ، تاسو یې ریسرچ نه وي کړی، نو کیدای شي هغه ویډیو ته د چا په هغه وخت کې ضرورت نه وي، نو ستاسو خواري محنت به هسې ضایع شي. نو موږ به ویډیو داسې ټاپک باندې جوړوو چې هغه وخت کې ټرینډ وي او هغه وخت کې خلک هغه سرچ کوي. نو د هغې دپاره زموږ سره 3 طریقې دي. خو د هغې نه مخکې تاسو ته نه یو ریکویسټ دی، که تر اوسه پورې تاسو زموږ دا چینل نه وي سبسکرایب کړی نو تاسو زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او سره د آل بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ د چینل د نوي ویډیو اپلوډ کېدو نوټیفیکیشن درځي. او که زموږ دا یوټیوب اټومیشن کورس تاسو نه وي کتلی نو تاسو به دې چینل ته راشئ او دلته دې پلی لیسټ باندې به کلیک کړئ. په دې کې بیا لاندې تاسو دلته راشئ دا یوټیوب کورس دا به ووهئ، نو دې کې زموږ د کورس ټولې ویډیوګانې پرتې دي. صحیح ده؟ نو دا تاسو یو یو وګورئ او د هغې نه پس راشئ د 5م کلاس ته. ښه، نو تاسو ته ما ویل چې زه به تاسو د ویډیو ټاپک سلیکټ کولو 3 طریقې ښایم. د ټولو نه اوله طریقه او اسانه طریقه او د ویډیو وایرل کېدو زیات چانسز چې دي هغه دا دي چې تاسو به خپل کمپیټیټر چینل ته لاړ شئ. خپل کمپیټیټر چینل به وګورئ، راوابېړوئ او د هغوی ویډیو به موږ ګورو چې د هغه نږدې نږدې کومې ویډیو ورکړي دي او په کومه ویډیو د هغه ویو زیات دي. لکه تاسو خو به خپل کمپیټیټر خپل مقابل کتلی وي نو تاسو به ډایرکټ د هغه چینل ته لاړ شئ. زه ستاسو صرف د مثال لپاره یو چینل کولاوم. څنګه چې تاسو ته پته وه ما په آخري کلاس کې خپل ټاپک سلیکټ کړی و سټاک ایکسچینج ریلیټډ د هغې مطابق. نو زه اوس دلته سرچ کوم سټاک ایکسچینج او لکه دا کس دی، دا کس د سټاک مارکیټ ریلیټډ ویډیوز جوړوي او د ده مشهور چینل دی پاکستان کې. اوس دا مثال په طور ما راواخیسته او د ده اخري ویډیوګانې زه ګورم. لکه تاسو د اخري 5-6 ویډیوګانې وګورئ، 1 2 3 4 5 6 یا و د یوې میاشتې پورې ویډیوګانې تاسو دا راواخیستې. نو دا تاسو ګورئ په دې کې د کومه ویډیو ډېره کتل شوې ده، په دې کې دا ویډیو ډېره کتل شوې ده، دا یو او دا څه ریلیټډ ده بینکینګ فرټیلایزر یا ریفاینریز. اوس دا یو ټاپک دی، دا ډېره کتل شوې ده. موږ دپاره اوس دا چانس شته چې موږ په دې باندې ویډیو جوړو، ځکه دا یو داسې ټاپک دی چې خلک یې کتل غواړي. یا دې سره ریلیټډ دا نن سبا چې کوم د تیلو والا مسلې دي دغه شان د جنګ د وجې نه دا وګورئ یا نور وي. خو اوله طریقه دا چې تاسو به راشئ کمپیوټر ته او د هغه یو وایرل ویډیو به وګورئ. چې کومه ویډیو وایرل وي نو تاسو به هغه ټایټل کاپي کوئ، ځان سره به یې کېږدئ. د دې نه به موږ ویډیو څنګه جوړو دا به موږ په راروان کلاس کې وایو چې پوره سکرپټ وایس اوور او بیا هغې دپاره پکچر ویډیوز وغیره هغه به موږ راروان کلاس کې تیارو. په دې کلاس کې موږ صرف او صرف د ویډیو آیډیا راخلو. نو ویډیو آیډیا راخستو اولنۍ طریقه دا وه چې تاسو به کمپیوټر چینل ته راشئ او د هغه اخرنۍ 5-6 ویډیوګانو به وګورئ او هغې کې چې کومه وایرل ویډیو وه نو په هغې باندې به تاسو ویډیو جوړه کوئ. صحیح ده؟ ټول نه اولنۍ طریقه دا ده. دویمه طریقه څه ده، تاسو به راشئ که تاسو ته مثال په طور باندې دلته یو ټاپک میلو نشو یا ستاسو دغه ټاپک خوښ نشو نو تاسو به راشئ بیا ګوګل ته. دا دویمه طریقه ده. ګوګل ته به راشئ او دلته به تاسو ولیکئ ګوګل ټرینډ. څه به ولیکئ؟ ګوګل ټرینډ. ما مخکې نه لیکلی دی، دا دی تاسو ته ښکاري ګوګل ټرینډ. په دې به کلیک کوئ. په دې چې تاسو کلیک کړه نو تاسو به دا ویب سایټ دی دا به کلو کړئ. دا وګورئ په دې به کلیک کړئ. دا تاسو کلو کړه نو دلته هر قسم هغه څه دي کوم چې په ګوګل یوټیوب وغیره باندې ټرینډ کوي دا وخت. تاسو په ټول ناول راشئ او تاسو به وګورئ چې دې وخت کې څه ټرینډ کوي زموږ په ټاپک کې. دې باندې به تاسو کلیک کوئ. چې په دې تاسو کلیک کړه دلته دا آپشن دی، دا 3 نمبر وګورئ ټرینډینګ ناو. په دې به کلیک کوئ. په دې به کلیک کوئ نو دلته تاسو ته ما ویلي یوټیوب اټومیشن کې ضروري نه ده چې تاسو په هغه ملک کې کار وکړئ کوم ملک چې تاسو اوسېږئ. نو دلته به تاسو چې کوم ملک نه تاسو دا ګوګل ټرینډ کولاوئ دلته به تاسو هغه ملک سلیکټ وي. خو تاسو به دلته هغه ملک سلیکټ کړئ کوم ملک کې چې تاسو کار کوئ. لکه مثال په طور زه په یو اس اے کې کار کوم نو زه به دلته یو اس اے سلیکټ کړم.
وګورئ یونایټډ سټیټ دا ما سلیکټ کړه او بیا یونایټډ سټیټ مې سلیکټ کړو نو یونایټډ سټیټ کې ته یو خاص سټیټ کې کار کوي او کنه پوره ملک کې نو زه به آل ریجن وایم چې ماته د آل ریجن ټرینډ وښایي نو وګورئ اوس دلته ټرینډ لاندې بدل شو دلته اوس هغه ټاپکس دي کوم چې په یونایټډ سټیټ کې ټرینډینګ کې دي په دې وخت کې د دې نه مخکې ماته هغه ټاپکس ښودل کوم چې پاکستان کې ټرینډینګ وو لکه دلته دا وګورئ په 4 غنټو کې په دې باندې 2 لک سرچز راغلي دي دې باندې 15 لک دې باندې 15 لک دغه شان خو دا ځای هم زموږ کار نه کوي موږ بیا داسې مخکې لاړ شو دا تاسو ښکاري په دې به تاسو کلیک کړئ بیا به کلیک کړئ نو دلته به تاسو آپشن راشي آل کټګریز دلته تاسو په دې باندې کلیک کړئ په دې چې کلیک کړئ دلته به تاسو خپل د ټاپک متعلق د خپل چینل مطابق هغه به سرچ کړئ لکه مثال په تور کې تاسو چینل د بیوټي مطابق وي نو دا به کلیک کړئ زموږ چینل چونکې د فاینانس ریلیټډ دی تاسو ته ما ویلي چې سټاک مارکیټ د فاینانس سره تعلق ساتي نو زه په دې باندې کلیک کوم که تاسو انټرټینمنټ وي کلایمیټ گیم هیلث وغیرہ کوم چې تاسو ټاپک وي تاسو به هغه دلته سلیکټ کړئ نو تاسو ته به صرف هغه ټاپکس کې چې کوم په هغه نیچ کې چې کوم ټاپکس په سرچ کې هغه به تاسو ته ښایي نو زه دلته د فاینانس بزنس اینډ فاینانس باندې کلیک کوم نو دلته اوس ماته دلته ماته ټول هغه ټاپکس ښایي کوم چې د بزنس د زما د نیچ ریلیټډ دي نو دلته ټول نه اول په ټرینډ کې ګوګل سټاک دی چې دې وخت کې په 1 لاک سرچز راغلي دي پوهېږئ دویم نمبر میټا سټاک دغه شان دا ټول چې کوم دی وګورئ د ټیسلا وغیرہ ګیس پرایسز دا ټول دی وخت په یو اس اے کې ټرینډینګ کې دي نو په دې کې زه کوم یو ټاپک باندې هم ویډیو جوړ کړم هغه مال فایده راکوي اوس مثال په تور تاسو کوم ټاپک خوښ شو تاسو په هغه باندې کلیک کړئ لکه ما په دې باندې کلیک کړ دلته به تاسو له مختلف کیورډز درکړي دا تاسو ښکاري نو دا کیورډز به تاسو دلته نه کاپي کړئ او د دې په ذریعه سره بیا موږ خپل ویډیو لپاره سکرپټ هم تیارو او هغه سکرپټ به موږ وایس ورکو هغې لپاره موږ ویډیوز او ایمیج وغیره هم تیارو نو اوله طریقه دا شوه دویمه دا که چېرته تاسو ته دلته نه میلاویږي په دې ځای کې په ټرینډینګ کې مثال په تور باندې لکه تاسو چې دلته کټګریز باندې کلیک کړه او دلته مثال په تور تاسو ټاپک ریلیټډ په ویډیو په سرچ کې یا په ټرینډ کې نه وي نو تاسو به بیا څه کوئ تاسو به دوباره دا کلیک کړئ او تاسو به دې آپشن ته راشئ د ایکسپلور په دې به کلیک کړئ او دلته به تاسو مثال په تور باندې کم ریلیټډ چې تاسو چینل دی دومره به تاسو آیډیا وي او ستاسو په ذهن کې یو ټاپک شته چې زه د دې ټاپک حوالې سره ویډیو جوړول غواړم آیا دې سرچ شته که نشته لکه څنګه چې ما تاسو مثال په تور تاسو خپل کمپیوټر چینل وکړو هغې کې ویډیو تاسو خوښه شوه بیا تاسو ویل چې آیا زه په دې باندې ویډیو جوړه کړم که نه کړم نو تاسو به هغه ټاپک دلته سرچ کړئ صرف یو لفظ به سرچ کړئ لکه مثال په تور باندې زما خو فاینانس ریلیټډ دی نو زه مثال په تور ګوړ سرچ کوم سونا نو زه چې دا سرچ کوم دلته او دې باندې به تاسو کلیک کړئ ما ته به دلته د ګوړ ریلیټډ پوره هر څه وښایي چې آیا دا ټرینډینګ کې دی نه دی خلک یې سرچ کوي نه سرچ کوي نو دا د هغې یو چارټ دی دې نه علاوه دلته به لاندې ما ته راشي چې خلک د څه باره کې تپوسونه کوي زیات کم ټاپک سرچ کېږي نو د ګولډ ریټ سرچ کېږي پرایس دی دا یو قسم له کیورډز دي پوهېږئ تاسو چې دا کیورډز کاپي کوئ او چیټ جی پی ټي ته لاړ شئ چې ماله په دې باندې سکرپټ ولیکه نو ښه بهترین سکرپټ ولیکي دغه شان لاندې دا وګورئ د دې نه علاوه د دې باره نه علاوه چې کوم دغه دي کوېسچن دي هغه څوک سرچ کوي نو هغه دا دي چې یو توله ګولډ پرایس او دغه شان دا ګولډ پرایس وغیره وغیره نو دلته هغه ټاپک چې تاسو ورکوئ نو هغې متعلق به تاسو دلته پوره کوېسچن وغیره راشي دا وګورئ دا ډېر شی دی یو نه دي ښه داسې پسې ځئ نو تاسو ته هغې نه بیا هم یو ټاپک راخستی شي او هغې باندې تاسو ځان له ویډیو جوړولی شي دا شوه دویمه طریقه اوس که تاسو دا هم نه کاروئ نو دریمه طریقه دا ده چې کله خو دا طریقه هله کېږي چې کله ستاسو چینل لږ زوړ شي چې لږ وخت وشي هغه طریقه دا چې تاسو به خپل چینل ته راشئ او خپل یوټیوب سټوډیو هغه به کلو کړئ هغه مو کلو کړه بیا په دې ځای باندې د ویو دا چینل انالیسس چې دي په دې باندې به تاسو کلیک کړئ په دې مو کلیک کړه دلته تاسو ته مختلف اپشن راځي دا بره تاسو ته ښکاري ریونیو وغیره دلته په دې ګوټ کې یو اپشن دی دا دی ټرینډز په دې به تاسو کلیک کړئ خو دا هله کېږي چې ستاسو چینل سره څه هسټري جوړه شوې وي نو تاسو چې دلته راشئ دلته یوټیوب د خپله تاسو ته داسې ویډیوګانې دلته راوړي کومې چې دې وخت کې په ټرینډینګ کې وي او ستا د چینل ریلیټډ وي نو تاسو وګورئ زه یوټیوب اټومیشن حوالې سره کار کوم ماته دا ویډیو راوړې ده چې ته ټیک ټاک اټومیشن حوالې سره هم ته ویډیو جوړولی شي هغه مخکې تللی شي دغه شان دا وګورئ د علي خان ویډیو راوړې ده چې اے آی زه څومره اے آی حوالې سره هم خبرې کوم نو دغه شان ته ویډیو هم جوړولی شي دغه شان دا د ویب سایټ حوالې سره هم ویډیو جوړولی شي په دې چې کلیک کوئ ریسنټ ویډیو نو دا ټول ښایي چې ستا د چینل ریلیټډ دا ویډیوګانې نن سبا خلک سرچ کوي هم او خلک یې ګوري هم نو دلته نه هم ته آیډیا اخیستی شي پوهېږئ دلته یو دغه ده او یو دلته هم د ګوګل ټرینډ په شان تاسو یو ټاپک سرچ کولی هم شئ او هغه بیا تاسو ته دلته ویډیو درکولی شي نو دا د خپل ټاپک د سلیکټ کولو دریمه طریقه ده پوه شئ نو د کلاس په اخره کې بیا راځم تاسو ته ما ویل چې ټول نه اوله طریقه دا ده چې تاسو په خپل کمپیوټر چینل وګورئ د هغې نه به یو ټاپک سلیکټ کړئ دویمه طریقه دا ده چې تاسو به ګوګل ټرینډ کې راشئ دلته به خپل ځان له ټاپک وګورئ او دریمه طریقه دا ده چې تاسو به خپل واي ټي سټوډیو چې کوم اپلیکیشن دی هغه به کلو کړئ او هلته به تاسو خپل ویډیو لپاره ټاپک سلیکټ کړئ نو دې دریو طریقو سره به ستاسو د ویډیو ټاپک سلیکټ شي هغې نه پس د دغه ټاپک خو تاسو سلیکټ کړو اوس به موږ سکرپټ څنګه لیکو هغې وایس اوور به څنګه کوو هغې لپاره به ویډیوز او ایمیج څنګه تیارو نو دا به موږ
زده کوو پر روان کلاس کې تر هغې پورې زموږ سره اوسئ. امید ده نننی کلاس به مو خوښ شوی وي او که دې نه تاسو ته لږه هم فایده رسېدلې وي نو تاسو دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. د خپل هم دا چینل سبسکرایب کړئ او نورو ملګرو ته مو ووایئ. ملاویږو په نوي ویډیو کې، تر هغې پورې مو په خدای سپارم. د الله په امان.